یو کس له په 11 روپۍ ته ویښتان وړه کې ګنجی دی 11 کسان له په 100 روپۍ وړه کې دا څو شیار ته پیسه یو ورس غنجي په سر شي اخلي څه چې په سټک نه ماتي کو په کېله ماتيږي غوز احترامات نه کهلي دم تاسو ورو تاسو ملګری نور لا وفایم پروګرام د ټوکو ټقالو سره راغلو ملګرو دا وخت مر ډیرې ته دلته به د ایران دوستانو د کمنسي حسن ته پوښتنه کومه به جوابونه راکړي زموږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره فاروق یو سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي وایا دا څه شي 4 سره ډبل کوي دا روپۍ کله لکه جوړه یاره چې هر شی ډبل کوي حاجی یاره بس پته راته نه لګي یو پنځه پیری دا وي د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو د ډاک ټرک ټیر ډاز وکړو د ډاک ټیر ډک ټرک ډاز وکړو د ډاک ټیر ډک ټرک ډاز وکړو صحیح دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورو کاکا نوم دې سره نوم می راحت خان یو سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي ان شاء الله که په علم کې ور زیات خدای ته پته راخو په علم کې په ټوله دنیا کې دورې سوی سړی پیدا کیږي په ټوله دنیا کې یاره دا اوس الله پاک ته پته ده اوس دا خو څه وایو ها اسه اندازه ته نو اندازه تنه یاره ای به دغه 2.5 لکه خو وي صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره نوم می طلحه یو سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي وای دا څه شي چې په سټک نه ماتيږي او په کېله ماتيږي لکه سوچو کا وسټک نه ماتېږي په کېله ماتېږي څه ویم یار نه راځي غیر لکه سوچو کا نه راځي یو پنځه پیری دا وي د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو دا ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو در دروي دا ډک ټرک ډک ټیر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نوم دې سره بلال احمد یو سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي او جی تاسو وای کوم او دربه کو درل جواب په دنیا کې نرم څه شي دي مالوچ کله لکه سوچو کا نو سوچ می وکړې سوچ می وکړو بس دغه مالوچ منځما شک راځي نرم دي ځکه چې دا وخت ډیر مسافر ګل مسافر ته څه پیغام ورکړي مسافر ته به دا پیغام ورکو چې خدای خوشاله ساته ولا روغ الله دې روغ صحت درکې خدای خپل ملک تراولي بس نور صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره مې اسم خان مشوانی نوم یو د تیمار سودین کې تیمار د سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي ان شاء الله دا څه شي چې په سټک نه ماتيږي په کېله ماتيږي غوز خیر د لکه سوچو کا تاسو بیا وګیا سوال په سټک نه ماتيږي او په کېله ماتيږي مالوچ خیر لکه سوچو کا نه راځي دا یو دا وخت ډیر مسافر ګوري سټه په غزل دردي ډالي ورته په ورته ما چې کړه دې سنگار سنگار دې لیلا کړه دې سنگار سنگار دې لیلا پمارستر ګودي پدړ وشتلې یما پمارستر ګودي پدړ وشتلې یما کړه دې سنگار سنگار دې لیلا مادر توے کابل ته مزا مادر توے کابل ته مزا مڼې خوږې دي ما بهر کې میانا مڼې خوږې دي ما بهر کې میانا وکړې دې سنگار سنگار دې لیلا ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره واجد سلیم یو سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي وایا په ټوله دنیا کې دورې سړی پیدا کیږي یا دا هم ما پته نشته بھائی اصل اندازه ته نو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره یا سر یو سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي جی وای دا څه شي 4 سره ډبل کوي هر څه ډبل کوي دا نه دی معلوم کله لکه سوچو نو 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 دا وخت ډیر مسافر ګل مسافر ته څه پیغام ورکړي بس مسافر ته وایي چې په خپل ژوند ښه په ارامه په د عزت سره تېروئ یو بل څه جګړې مه کوئ ټیک ده جي او بس ټول دغه ته دغه پیغام صحیح درو السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا نوم دې سره علي بادشاہ یو سوال د پوښتنه کوم جواب راکړي ګورو به کوشش وکاو نو دا څه شي دی چې په سټک نه ماتيږي او په کېله ماتيږي څه خبره مې دا خو یا که پکا کله لکه سوچو دغه نه ماتېږي په سټک نه ماتيږي او په کېله ماتيږي څه ویم یاره پته نه لګي کله لکه سوچو هغه مې نه راځي کله درځي نه جی دا خو ډېر ګران سوال دی کله لکه سوچو سوچ له به ټیم راکړه ټیم نشه په سټک نه ماتيږي او په کېله ماتيږي څه شي په ماتېږي کمر دې څه شي دی دا څه شي دی نو 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 نو
केला बस शमाती केला माती صحیح ده السلام علیکم والسلام امیر صاحب نوم دې څه دی عبدالرحمن یو سوال ته پوښتنه کوم جواب یې راکړي وایي چې بس راتلو دربو چې نه راتلو چې زیبم ستا خو یو دغه راشي ګنجه راشي هغه ته په 11 روپۍ وختان واړه کې 11 کسان له په 100 روپۍ واړه کې دا دي شي حساب نه یو کس له په 11 روپۍ ته وختان واړه کې ګنجه دی 11 کسان له په 100 روپۍ واړه کې دا سو شیا ته بيسا یو ورس غنجي بسر شای اخته السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی ریحان الله یو سوال ته پوښتنه کوم جواب یې راکړي ان شاء الله ولې نه یار په دنیا کې نرم څه شی دي دنیا کې خو نرم ډېر څه دي اندازتن معلوم شم دي خو تاسو خو به یو شی وایئ زه تر هغې پر هغه نسبت ویم چې دا به کې نرم دی دا به کې سخت دی نرم څه شی دی په دنیا کې نرم خو یاره انسان هم دی دا وخت ډېر مسافر ګول سټپه څخه غزل لرزي ډالې ورته نه یاره ټپه غزل خو نه راځي شعر ورته شعر خو به مسافر دا ویم چې یاره محنت کرا انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا نو تاسو خپل محنت کوئ انشاءاللہ کامیابی به الله درکړي صحیح درو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی ساجد یو سوال ته پوښتنه کوم جواب یې راکړي چې اسانو در کوم چې نو نشم در کول دا څه شی دی په سټک نه ماتېږي په کیله ماتېږي پکېله ماتیږي په سټک نه ماتیږي دا بس شي یار روزه پای نو خیر دی لږ سوچ وکړم نو روزه شو کنه یار سوچ وکړه خیر دی روزه شو کنه چې په وبو ماتیږي نو دا اسانه ده صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی سجاد احمد یو سوال ته پوښتنه کوم جواب یې راکړي ان شاء الله په غونډو دنیا کې دورې څو سړي پیدا کېږي دا خو به ډاکټرانو ته پته وي خیر دی اندازتن یاره دا به هغوی هغه دغه ریسرچینګ کول غواړي د هسپتال نه هغې موږ ته څه پته نشته دی لکه تاسو اندازتن ووایه نشم ویلی ها دا وخت ډېر مسافر ګول مسافر ته څه پیغام ورکړي مسافرو ته به دا پیغام ورکړي زموږ ټول ته مسافرو ته سلامونه دي او الله دې په آباد لري نو مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی عبدالله ها د سوال ته پوښتنه کوم جواب یې راکړي دا څه شی دی 4 سره ډبل کوي سر بل کوي دا ایل پی دی خیر دی لږ سوچ وکړه دیس دنیا دار سیس جوړه راغلی دی جوړه نه دا څه شی 4 سره ډبل کوي بیا ایل پی آر سره نه ډبل کوي نه خیر دی لږ سوچ وکړه دا وخت ډېر مسافر ګول سټپه څخه غزل لرزي ډالې ورته شعر ورته وایه نو یاره ټبل یو غزل خو راته نه دی شعر ورته وایه شعر هم راته نه دی سندره ورته وایه سلامونه ورته وایو مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی دستگیر خان د یو سوال ته پوښتنه کوم جواب یې راکړي نو ګورو نو اسکه آسان سوال جواب بهتر کو دا څه شی دی چې په سټک نه ماتېږي او په کیله ماتېږي چې په سټک نه ماتیږي خبره یار خیر دی لږ سوچ وکړه ته لرزي ورو څنګه سوال بیرته دا څه شی چې په سټک نه ماتېږي په کیله ماتېږي دا غوزو خیر دی لږ سوچ وکړه دا وخت ډېر مسافر ګوري سټپه څخه لرزي ډالې ورته اوس ټول زمي دوا سلام وایا صحیح مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی جاوید جی یو سوال ته پوښتنه کوم جواب یې راکړي جی وای ولې نه دا څه شی دی چې په سټک نه ماتېږي او په کیله ماتېږي سټک نه ماتېږي په کیله ماتېږي یاره څه ووایم دې جواب خیر دی لږ سوچ وکړه سوچ مې پرې وکړ یار یو پنځه پیرې دا ویو د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو نشم د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو نشم ویلی دا وخت ډېر مسافر ګول سټپه څخه غزل لرزي ډالې ورته یاره دغه شیزونه به هم نه راځي ټپه ووایه خیر دی نشم